السلام علیکم پښتو شو چینل ته بیا هم ښه راغلاست. ایران ته تللي د طالبانو د قطر دفتر پلاوی دی وایي چې د دوحې تړون له مخې د افغانستان اوسنی حکومت له منځه ځي. د طالبانو د قطر د دفتر د مشر ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی له تیرو څو ورځو راهیسې په ایران کې دی او له بېلابېلو چارواکو سره یې لیدلي دي. د دې پلاوي غړو ملا خیرالله خیرخوا او سهیل شاهین نن د سلواغي په 14مه په یوه خبري ناسته کې وویل چې له امریکا سره د دوحې د تړون او بین الافغاني مذاکراتو په پایله کې به د افغانستان اوسنی حکومت له منځه ځي. د امریکا او طالبانو ترمنځ تر 1.5 کال مذاکراتو وروسته د 2020 کال د فبرورۍ په 29مه په قطر کې تړون لاسلیک شو چې له مخې د 2020 کال تر مۍ میاشتې به له افغانستان ټول بهرني ځواکونه ووځي. سهیل شاهین ویل چې د دوحې تړون له مخې چې اوسنی افغان حکومت له منځه ولاړ شي پر ځای به یو نوی اسلامي حکومت جوړیږي. د هغه په وینا که چیرې د تړون څخه په سرغړه ونې له 1400 میاشتو وروسته بیا هم بهرني ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي هغه به د اشغال په معنا وي. د زیاته کړه په دې صورت کې به موږ د هغوی پر وړاندې جګړه بیا پیلوو. د په داسې حال کې ده چې روټر اژانس په د ناټو سرچینو په حواله خبر ورکړی چې وشي تر مې وروسته به هم د دوی سرتیري په افغانستان کې میشت وي، خو ناټو نن دا خبره ګمراه کوونکې وبلله. تر دې مخکې مسکو ته د طالبانو د تللي پلاوي غړي شیر محمد عباس ته نږدې په یوه خبري کنفرانس کې د ولسمشر اشرف غني د استعفا او د یو نوي حکومت غوښتنه کړې وه چې د افغان دولت له سخت غبرګون سره مخ شو. ولسمشر اشرف غني په غبرګون کې ویل چې د موقت حکومت تجربه ناکامه ده او په هیواد کې به د وینې تویدنه بیا پیل شي. که چیرې غواړئ دقیق او مهم خبرونه واورئ نو پښتو شو چینل در سره سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ. ډیره مننه.